د طه مبارکه سوره د قرآن عظیم الشان شلمه سوره ده. په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 115 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طه مونږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړاو اخته شي. دا خو د هر هغه چا لپاره یوه یادونه ده چې وویریږي. د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې ځمکه او هسک آسمانونه یې پیدا کړي دي. الرحمن على العرش استوى. هغه زیات مهربان د کائناتو د باچاهۍ پر تخت حکم چلوونکی دی. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. د هغو ټولو شیانو څښتن دی چې په آسمانونو او ځمکه کې دي، او د هغو چې د آسمان او ځمکې ترمنځ دي، او د هغو چې تر خاورو لاندې دي. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. که ته خپله خبره په لوړه غږ وکړې، هغه خو په پټه ویل شوې خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هغه الله دی، له هغه پرته بل خدای نشته. د هغه لپاره ډېر غوره نومونه دي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. او آیاتات د موسی علیه السلام څخه خبر هم رسېدلی دی. کله چې هغه یو اور ولید او خپلې کورنۍ ته یې وویل چې لږ تم شئ، ما یو اور لیدلی دی. ښایي چې تاسې ته یوه نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ماته د لارې په باب څه لارښوونه وشي. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هلته چې ورسېده غږ وشو، ای موسی، زه ستا رب یم، پڼې دې وباسه. ته د طوا په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوره کړی، واوره څه چې درته وحي کېږي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. همدا زه الله یم، له ما څخه پرته بل خدای نشته. نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. د قیامت ساعت ارومرو راتلونکی دی. زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم تر څو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپلو نفسي غوښتنو بنده ګرځېدلی دی، تا دې د هغه ساعت له فکر نه منع نه کړي، که نه نو ته به په هلاکت کې وغورځېږي. وما تلك بيمينك يا موسى. ای موسی، دا ستا په لاس کې څه دي؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی ځواب ورکړ، دا زما همسا ده، په دې باندې په تکیه کولو ګرځم، په دې سره د خپلو پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې نه اخلم. قال ألقها يا موسى
الله وفرمایل دا وغورځوه ای موسی. فألقاها فإذا هي حية تسعى هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مارو چې دا خوا اخوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الله وفرمایل هغه ونیسه ویرېږه مه، موږ به دا بیرته همغسې کړو لکه چې څنګه وو. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. او لږ شان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه، بې له کوم تکلیف څخه به ځلانده راووځي. دا بله نښانه ده د دې لپاره چې موږ تا ته د خپلو سترو نښانو ښوونکي یو. اذهب إلى فرعون إنه طغى اوس ته فرعون ته ورشه، هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسی عرض وکړ پروردګاره زما سینه پرانیزه او زما کار ماته اسانه کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلک زما په خبرو وپوهېدلی شي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. او زما لپاره زما د خپلې کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه، هارون چې زما ورور دی. د هغه په وسیله زما مټ پیاوړی کړه او هغه زما په کار کې برخوال کړه تر څو چې مونږ ښه ستا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو. ته تل زمونږ د حال څارونکی. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله فرمایل ای موسی څه چې دې وغوښتل درکړی شول، مونږ یو ځل بله هم پر تا احسان کړی دی. یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحي وکړه، داسې اشاره چې د وحي په وسیله کیدی شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سیند کې وغورځوه. سیند به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن راواخلي. ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه، بیا یې په تلو ویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي. په دې ډول موږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي. او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و، موږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه واوسېدلې. نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
ای موسی ما ته د خپل کار لپاره برابر کړی زه ته او ستا ورور زما له نښانو سره او پام کوئ تاسې زما په یاد کې لنډون مه کوئ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى زی تاسې دواړه فرعون ته ورشي چې هغه سرکشه شوی دی له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړئ ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویریږي قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دواړو عرض وکړ پروردګاره موږ ویریږو چې هغه به پر موږ زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله وفرمایل مو ویریږئ زه له تاسې سره یم هر څه اورم او وینم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى غته ورشي او وایاست چې مونږ ستا د رب استازي یو بني اسرائیل له مونږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مه ربړوه مونږ تا ته ستا د رب له نښانې سره راغلي یو او سلامتي ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى مونږ ته په وحي سره ښودله شوې ده چې عذاب دی د هغه چا لپاره چې د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي قال فمن ربكما يا موسى فرعون وویل ښه نو بیا ستاسې دواړو رب څوک دی ای موسی قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسی ځواب ورکړ زموږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته یې د هغه خپل ساختمان ورکړ بیا یې ورته لار وښودله قال فما بال القرون الأولى فرعون وویل او پخوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي نو د هغو څه حالت و قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى موسی وویل د هغې علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی زما رب نه غلطي کوي نه هیرجن دی همغه ذات چې ستاسې لپاره یې د ځمکې فرش وغوړوله او په هغې کې ستاسې د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه یې اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله راز راز حاصلات راوټوکول كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وخورئ او خپل څاروي هم وڅروئ بېشکه په دې کې د هوښیارانو لپاره ډېرې نښانې دي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى له همدې ځمکې نه موږ تاسې پیدا کړي یاست همدې ته به مو بیرته ورولو او له همدې نه به مو دوهم ځل راوباسو ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى مونږ فرعون ته خپلې ټولې نښانې وښودلې خو هغه دروغ وګڼلې او ویې نه منلې قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وی ویل ای موسی آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپلو کوډو په زور سره مونږ زمونږ له هېواد نه وباسې فلنأتينك بسحر مثله
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. خنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغسې کوډې راوړو وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي نه به مونږ له دغې فیصلې نه اوړو نه به ته اوړې په هوار میدان کې راوړاندې شه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی وویل د جشن ورځ وټاکله شوه او خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون وګرځېد خپلې ټولې دسیسې را ټولې کړې او مقابلې ته راغی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل ای اجل نیولو پر الله باندې د دروغو تورونه مه تړئ که نه نو یو سخت عذاب به تاسې تباه کړي. دروغ چې هر چا وتړل هغه نامراده شو. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. د دې په اورېدو د هغو په منځ کې نظري شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. په پای کې ځینې خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي. د دوی هدف دا دی چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسې لاس ستاسې له هېواد نه وباسي او ستاسې د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نن خپلې ټولې دسیسې را یو ځای کړئ او په میدان کې یې ولیکه شي نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسی شو همغه ژوند وګاټه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کوډګر وویل ای موسی تی غورځوي او که مخکې یې مونږ وغورځو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسی وویل نه تاسې وغورځوئ. په ناڅاپي ډول د هغو رسیګانې او همساګانې د هغو د کوډو په زور سره موسی علیه السلام ته ځغلېدونکې وبرېښېدلې او موسی په خپل زړه کې وویرېد. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مونږ وویل مه ویرېږه همدا ته به برلاسی شي. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وغورځوه څه چې ستا په لاس کې دي اوس د دوی ټول مصنوعي شیان تیروي. دوی چې څه جوړ کړي راوړي دي دا خو د کوډګر ټګي ده او کوډګر هیڅکله نشي بریالی کېدی که په هره بڼه راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ موږ د هارون او موسی رب ومانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
فرعون وویل تاسې ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما درته اجازه درکړې وي ښکاره شوه چې دی ستاسې لارښود دی چې تاسې ته یې کوډګري ښودلې وه ښه نو اوس به زه ستاسې لاسونه پښې ردو بدلې پرې کړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړوم بیا به تاسې ته څرګنده شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډېر سخت او پایښت لرونکی دی قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا کوډګرو ځواب ورکړ قسم په هغه ذات چې مونږ یې پیدا کړي یو دا هیڅکله نشي کېدی چې مونږ د روښانه نښانو له راتګ نه وروسته هم په رښتینولۍ باندې تا ته ترجیح درکړو ستا چې څه خوښه وي هغه وکړه ته خو ایله بلا د همدې دنیا د ژوند فیصله کولی شي إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى مونږ خو په خپل رب ایمان راوړ تر څو زموږ خطاوې راوبخي او له دغې کوډګرۍ نه چې تا ورباندې مجبور کړي وو راتېر شي الله ډېر غوره او همغه باقي پاتې کېدونکی دی إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا حقیقت دا دی څوک چې له مجرم والي سره د خپل رب حضور ته ورشي د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړي وي د دغه راز ټولو خلکو لپاره لوړې درجې دي سمسور بې خزانه باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره هغوی اوسیږي دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا غوره کړي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى مونږ موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې زما بندگان در سره واخله زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه ته د چا له شا درپسې تلو نه هیڅ مه ویرېږه او مه د سمندر په منځ کې په تېرېدو وډارېږه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم له شانه فرعون له خپل لښکر سره راورسېد او بیا سمندر پرې داسې خور شو لکه څنګه یې چې د خورېدو حق وأضل فرعون قومه وما هدى فرعون خپل قوم گمراه کړی و کومه سمه لارښوونه یې نه وه کړې يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ای بني اسرائیلو مونږ تاسې ته ستاسې له دښمن نه نجات درکړ او د تور په ښي اړخ کې مو ستاسې د حاضرېدو لپاره وخت وټاک او پر تاسې مو من او سلوا نازل کړل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى خورئ زمونږ پاکه درکړې روزي او د هغې په خوراک کې سرکشي مه کوئ او که نه نو پر تاسې به زما غضب پرېوځي او په چا باندې چې زما غضب نازل شو هغه نو په یقیني توګه هلاکیږي وإني لغفار لمن تاب وآمن
اهتدى البته چا چې توبه وویستله او ایمان یې راوړ او ښه عمل یې وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډېر بخښونکی یم وما أعجلك عن قومك يا موسى او څه شي ته له خپل قوم نه د مخه راوستلې ای موسی قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى هغه عرض وکړ هغوی زما تر شا روان دي ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه تر څو چې ته له ما څخه خوشحاله شې قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الله وفرمایل ښه نو واوره موږ ستا تر شا ستا قوم په ازموینه کې واچاو او سامري هغوی ګمراه کړل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي موسی علیه السلام سخت غصې او خواشینۍ په حالت کې خپل قوم ته راستون شو چې ورغی ویې ویل ای زما قومه ایا ستاسې رب له تاسې سره غوره وعدې نه وې کړې ایا پر تاسې ورځې زیاتې اوښتې دي یا تاسې په ځان باندې د خپل رب د غضب راتلل غوښتل چې تاسې له ما سره وعده خلافي وکړه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي هغو ځواب ورکړ موږ له تا سره په خپل واک وعده خلافي نه ده کړې داسې وشول چې موږ د خلکو د ګاڼو تر پیټې لاندې ستومانه شوي وو او موږ هغه غورځولې وي بیا په همدې توګه سامري هم څه وغورځول او د هغو لپاره یې د یوه خوسکي بت راوویست چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله خلکو غږ وکړ همدغه دی ستاسې خدای او د موسی خدای د موسی دی هیر شو صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی